سلامونه ملګرو. تاسو به د نېشنل فاینانس کمیشن NFC نوم اورېدلی وي. نېشنل فاینانس کمیشن NFC پاکستان کې یو آئینی اداره ده چې د دې ادارې کار دی مرکز او د صوبو په منځ کې د یو فارمولي مطابق د پیسو تقسیم، چې لکه پاکستان کې کم ټیکس ریوینیو او نان ټیکس ریوینیو ټوله کومه راغونډه شي مرکز ته پیسې راټولې شي، نو چې هغه پیسې مرکز ته راشي نو بیا مرکز څومره اخلي صوبو له څومره ورکوي او بیا د څلورو وړو صوبو په منځ کې کومه فارمولې مطابق څومره تقسیمیږي. نو دا فارموله لومبی چې کومه وان دا په 91 کې جوړه شوې وه او دوی به چې کوم دی نه دا په 2009 کې جوړه شوې ده. نو د آئین مطابق هر 15 کاله پس چې NFC ایوارډ ورته ویلی شي نو هر 15 کاله پس دی د فارموله کې رد و بدل کولی شي. خو پاکستان کې چې لکه څنګه نور کارونه په وخت نه کیږي چې څنګه په کار دي، نو هغه شان دا هم چې کوم دی نه دغه شان خبره ده چې لکه 2009 کې چې کوم NFC ایوارډ جاري شوی دی نو په کار وجه 2014 کې بل جاري شوی وی، 2019 کې بل، خو لکه هېڅ رد و بدل پکې نه دی شوی. مسلم لیګ هم د نواز شریف حکومت فیل شو چې یو نوی NFC ایوارډ جاري کی او د PTI د حکومت هم فیل شو. نو ګورو چې دا څنګه دی. نه بل خو ګورئ لومبی فارموله کې د مرکز حصه تقریبا 60% وه او د صوبو حصه 40% وه. نو لکه د مثال په تور کې چې 100 ارب روپۍ نو 60 ارب به مرکز واخلي او 40 ارب به صوبو ته پرې پاتې شي. هغه 40 ارب به په صوبو کې په کم پرسنټیج سره تقسیمیږي. نو ګورئ هغه داسې وه چې د پنجاب پکې حصه وه 57%، د سند حصه وه 23%، د خیبر پختونخوا حصه وه 13% او د بلوچستان حصه وه 5%. دا نه 91 نه والې تر 2009 پورې دا فارموله وه. او اوس تاسو وګورئ چې هغه صوبه چې د رقبې لیاز سره د نیم پاکستان د تقریبا د ټولو نه لویه ده، معدنیات پکې هم ریسورسز پکې ډیر دي او هغوی له ته صرف 5% ورکې، نو دا خو لکه زیاتې دی. بل طرف ته پنجاب دا 57%. نو دا ولې داسې وه؟ دا صرف او صرف په دې وجه باندې وه چې دا د نواز شریف په لومبي حکومت کې شوې وه. نو چې د پنجاب آبادي ډیره ده، چې د پنجاب آبادي سیوا ده، نه لحاظه پنجاب له ډېر ریسورسز پکار دي، نو د هغې د وجې نه دا فارموله جوړه کړې وه. اوس چې دا دوره وخت پکې تېر شه تقریبا 20 کالو پورې د پیپل پارټۍ په حکومت کې چې ګیلاني وزیر اعظم او زرداري صدر و، نو پیپل پارټۍ ته خو د وفاق پارټي وایي که نه، نو هغوی د وفاق د مضبوطولو دپاره به دغه پارټۍ کې رد و بدل وکړو او دا وړې صوبې چې کومې وې نو دوی له ریشو لکه سیوا کړه، دوی له حصه سیوا کړه او حصه یې وله په دې وجه سیوا کړه چې صرف آبادي خو خبره نه ده ګینې چې د پنجاب آبادي ډېره ده نو بس پنجاب به ډېر اخلي، دا نور به کم اخلي. دې سره سره خو غربت ته کتل پکار دي، رقبې ته کتل پکار دي، نو پسماندګۍ ته بیکورډنس ته کتل پکار دي. چې کوم ځای کې بیکورډنس ډېر دی نو هلته کې ډېرې پیسې لګول پکار دي. نو چې دا نوې هغه فارموله کې ورسره دا نور څیزونه شامل کړل نو د پنجاب حصه یې د 57 نه کمه کړه، نه 51% کړه. او دغه ټایم پنجاب کې وزیر اعلی شهباز شریف و. د شهباز شریف ته د دې خبرې کریډټ ځي چې هغه دا ومنله چې او خیر دی موږ له کمه کوي. سند چې کوم دی نه د سند حصه یې د 23% نه 24% کړه، دا یې وله 1% سیوا کړه او دا یې په دې وجه باندې سیوا کړه چې د سند ډیمانډ دا و چې موږ خو کراچۍ نه ډېر زیات ټیکس راغونډېږي او ټیکس ریوینیو زموږ ډېره ده، نه ټیکس ریوینیو د وجې نه موږ له سیوا کوي، نو 1% یې وله سیوا کړه. اوس تاسو به دې ځای کې وایي چې دا 1% چې سیوا کړه نو 1% سي، خو دا 1% په هغې ډومبي کال باندې چې وله سیوا کړه نو هم دا تقریبا 30 ارب روپو د پاسه وي که نه، نو د 1% کوم لکه دومره کار دی. اوس په 1% څومره دا به 150 ارب روپو پورې د پښتونخوا حصه چې کوم دی چې دا 2009 و په دغه زمانه کې په ټول ملک کې دماکې به ډېرې زیاتې وي او پښتونخوا کې خو بیا خامخا ډېرې وي. نو د جنګ ځپلې صوبې د حیثیت د وجې نه دلته کې حصه سیوا کړه او د 13 نه 14% کړه. نو دلته کې 1% د دهشتګردۍ د نقصانات ور وجې نه کړې وه. او په بلوچستان چې هلته کې 5% او ډېره کمه وه نو آی وله دلته کې 9% کړه حصه. نو چې هغې وله 9% کړه نو بلوچستان تر څه حده پورې چې کوم دی نو د هغې هغه کمپنسیشن وشو، خوشحاله شو او په کار هم داسې وه. اوس د دویمه فارموله کې د مرکز حصه څومره وه، د اوس د مرکز حصه څومره ده، نو هغې کې چې ما څنګه تاسو ته وویل چې تقریبا 60% د مرکز وه او 40% د صوبو وه. نو دا اوس داسې الټا غونده کېده چې اوس د صوبو تقریبا 60% او د مرکز 40% ده. او د PTI د تحریک انصاف په دې حکومت کې څو پیرې د حکومت د طرف نه په دې باندې نیوکې او تنقیدونه شوي وو چې د مرکز حصه کمه ده، مرکز له لږ ډېرې پیسې پکار دي، نو صوبې ډېرې اخلي. نو په دې وجه که ستاسو اوس خیال ترقیاتي کارونه د مرکز نه دومره ډېر نه کېږي چې څومره د صوبو نه کېږي، نو دا د دې وجې نه چې صوبو سره اوس فنډ لږ سیوایي. نو امید دی تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. بله ویډیو کې به بل داسې د اکانومي یا پالیټکس سره ریلیټډ ویډیو سره راځو. ډېره مننه.